چیلنجي لوبه پاکستان یو ځل بیا افغان 19 کلنو ته چیلنج ورکړی دی. دا چې دغه چیلنج یې څنګه او کله ورکړی دی مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د 19 کلنو په نړیوال جام کې د نیوزیلند سیال نن خو د هند سیال به سبا معلومیږي. د 19 کلنو نړیوال جام کوارټر فاینل لوبه کې هند او نیوزیلند بل پړاو یعنی سیمی فاینل ته لاره پیدا کړه. د کوارټر فاینل په دوهم پړاو کې به نن د بنگلادیش او سویلي افریقا 19 کلنه لوبډلې خپل بخت ازمایي. ګټونکې لوبډله به سیمی فاینل کې د نیوزیلند سره ولوبیږي. خو سبا جمعه یعنی نن ورځ به افغانستان د پاکستان وروستۍ کوارټر فاینل لوبه ترسره کوي. ګټونکې لوبډله به سیمی فاینل کې د هند 19 کلنو سره مخ شي او بایلونکي د 5م مقام دپاره به لوبه کوي، خو وړاندې تګ چانس نور نه لري. په تیرو دوه کوارټر فاینل سیالیو کې هند استرالیا او نیوزیلند بیا ویسټ انډیز مات کړ چې دواړه سیمی فاینل ته لاره وموندله. داسې هم ویل کیږي چې د پاکستان 19 کلنې لوبډلې کپټان روح النظیر افغان لوبډلې ته چیلنج ورکړی دی. افغان 19 کلنو په تیر 2013 کال ایسیا جام کې د ګروپي سیالیو پر مهال پاکستان ته سخته ماته ورکړله. دغه ماته د پاکستان ملي لوبډلې لوبغاړو هم یو شرمونکې ماته یاده کړه. همدغه اسیا جام پای لوبه کې د دوم ځل دپاره افغانستان د پاکستان سره مخ شو. د چیلنج ورکولو سره سره هم افغان لوبډلې دوهمه شرمونکې ماته هم ورکړه او د 2013 کال اسیا جام اتلولي هم افغان لوبډلې وګټله. ورپسې د نیوزیلند په کوربتوب د 2013 کال 19 کلنو نړیوال جام کې هم پاکستان د غچ اخیستلو ګواښ وکړ، خو افغان لوبډلې د دریم ځل لپاره هم دغه لوبډله ماته کړه. پاکستان تر ډیره افغان لوبغاړي د دې لپاره چیلنج کوي ترڅو ذهني فشار سره مخ شي. په تیرو دریو لوبو کې افغانستان پاکستان ته ماتې ورکړې ده چې سبا په مهمه سیالۍ کې د څلورم ځل لپاره خپل بخت ازمایي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې ویډیو به مو تر اخره را سره کتلی وي، که مو خوښه شوي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.